الله وبرکاته. درنو کتونکو او لیدونکو سلامونه او نیک هیلې. کوم خبرونه چې په بېګاره چې په رسنیو کې نشریږي دا حقیقت نه لري. د کمال خان بند باره کې د کمال خان بند لاندې سیمې چې دي د هغو خلکو بزګرانو بار بار غوښتنې کړې وي، عریضې یې کړې وي ولایت نیمروز ولایت مقام ته، او هلته د اب ایستاده کوم ریاست چې ده د هغو مقام ته یې عریضې کړې وي چې د کمال خان بند اوبه راپارچاو کړي، راپرېږدي. نو بیا هغه له وزیر صاحب سره په رابطه کې شو. وزیر صاحب ورته وویل دا اوبه ورپرېږدئ چې تر څو د بزګرانو کوم ضرورت چې ده د زراعت په خاطر باندې هغه دفع شي. نو په دې اساس باندې دا اوبه پارچاو شوي دي او خلاص شوي دي. کوم خبرونه چې نشریږي دا له کومو ادرسو څخه دا دوی د خپل ځان د کریډیټ د لوړولو په خاطر باندې دا خبرونه کوي. کنې نور موږ د خلکو د ضرورت په خاطر باندې چې هلته الحمدلله د کمال خان بند قاسم د بارانونو په ورېدا سره ډکه شوې ده او خلکو هم ضرورت و، نو د دې په خاطر باندې دا اوبه پارچاو کړي او پرېښودلې.